بسم الله الرحمن الرحیم. د چمن په تاریخ کې دا اول ځل دی چې ټول سیاسي ګوندونه، مشران، ټول پارټیان دي، ټول تنظیمونه سره یو شوي دي. ډېره لویه تاریخي مظاهره اختیار کړل. مشر غوث الله را سره ولاړ دی. دی په دې حواله یو څو پوښتنې د ده څخه کوو. غوث الله خانه تی د دې مظاهرې بعد کې بیا کم ګام اخلي که ستې مطالبې حل نه شوې؟ موږ چې د مطالبې نسل موږ مظاهره په امن را ایستلې ده، موږ پر علت درنه په عمل کړې ده. که زموږ مطالبې رسویل بیا به موږ د یونیورسټي قدم واخلو، یونیورسټي به بندوو. بیا به زموږ په چمن کې چې کوم پولیو ټیمان دي بیا موږ په چمن کې پولیو بندوو. بیا موږ چمن د پولیو افسران بې عزته کوو. دلته موږ بیا پولیو والا نه پرېږدو. په دې ښار کې اول دپاره پولیو یونیورسټي بندوم. بیا چې دا دوه شیان وکړه بیا مثال چې په کوم ځای کې کم سرکاري ګېټې، سرکاري اداره، سرکاري پټګارم هغه موږ بیا بندوو. موږ سختې فیصلې بیا کوو. موږ به سرکار ته وبالاو کړو ته خواست کوو چې مهرباني وکړه فیصله دې واپس واخله. دا 2 لکه 2.5 لکه 3 لکه 3.5 لکه انسانان اوس راوتلي دي. دا 3 انسانان راوتلي. که دې خلک موږ لاس تېر کړي دغه چې کوم 30 سرکاري دفترونه دي، 30 سرکاري کلي دي، قسم په خدای زموږ کورونه زموږ ځایونه کې جوړ نو مهرباني وکړئ فیصله دې واپس واخله. فیصله چې واپس نه واخلې انجام به دې ډېر تریخي. دا د پخوا پښتانه نه دي چې تاسو سره یو کړي ول. نن د لغړي پر سټیټ باندې د لغړي پر باندې دا ګورد اتفاق سره کړی دي. خان ملک دا ګوردو که سیاسيان دي دې ګورد لا سره کړی دي چې زموږ د وطن بچي که کښنه یې کنه کښه چې د بیاشته تاوان ورسېد یا ذلیل کړي. قسم په خدای که یو زما سبا دې ښار کې سرکاري بیا ګزاره وکړي بیا به راوځو. پرون 2 وارستې مذاکرات وسولو. په مذاکراتو کې مې کومې خبرې وکړې؟ مذاکرات ولې نو کامیابه؟ مذاکرات په دې نو کامیابه چې یو مزدور یې راستولی و. مزدور منشي دی. منشي څه اختیار لري؟ خالي یې په دې راستولی و چې دلته دی نه کور کمانډو دا راکړل چې دی نه دې خلک لاس ورشي. دا د پښتانه په زبان واستوي، دا د پښتانه په دغه واستوي. موږ به ډېر د ښکلی وای خو دا زموږ ته په غواړه ژبه په دغه ځان خلاص کړي. د هېڅ اختیار نه دا منشي و مزدور. د اخره کې د چمن ولس ته کوم پیغام لري؟ د چمن ولس ته زه ډېره شکریه ادا کوم. ډېر سوري چې نن په کومه ورځ نن یې زموږ سره کومک کړی د دې ولس د دې عوام سره کومک کړی دی. په ډېر معذرت سره زه دې شکریه ادا کوم چې د دې شکریه سره سم ادا کوئ. ګس ډېره مننه، مهرباني او حوصله.